ووصینا الانسان بوالديه احسانا. الله وی منگا وصیت کړه انسان ته د مور او پلار سره د ښه سلوک. څومره ځایونو کې شوا دا غټ غټ ځایونه دي. نو قرآن بار بار دا خبره کوي چې د مور او پلار سره بهتر سلوک دی. دا خو د قرآن مسله شوا. ایک په یو ځای نه مانی نو دویم خو یې ومنه، که په دویم یې نه مانی نو په دریم یې ومنه. څومره ځایونو کې رالل، کم نه به انکار کې. وبالوالدین احسانا، د مور او پلار سره ښه سلوک کوا. بهر حال احادیث داغې نه ډېر زیات بیان کړی دی. بر الوالدین، د مور او پلار سره نیکی کول دا څنګه دي. نو په هغې باندې بابونه قائم کړي دي چې د والدینو تابعداري په جایز کارونو کې دا لازم ده. په جایز کارونو کې د والدینو تابعداري دا لازم ده. ها ناجایز کارونه نو قرآن وی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. بیا به منی نه. ناجائز کارونو کې د والدینو تابعداري نشتا. د الله تابعداري اول ده. لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. نو قرآن ځکه فرمایي وبالوالدین احسانا. تاریخ لیکلی دی، حدیثم بیان کړی دی. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام انه من کان قبلکم، چې مخکې قومونو کې یو کس داسې و چې هغه ثلاثه، هغه د غار والا حدیث دی، حدیث الغار ورته ویلی شي. ثلاثه نفرن، درې کسان روانو، باران راغې، سخت جاکړ دی او سخت طوفان دی، سیلۍ ده، موسم دغسې حالات دی، خراب دی. درې واړه کسان یو غار ته دننه شو. وی راځه په دې کې به پناه والو، ځای د پناه بل نشتا. درې واړه چې کله دننه شو، د بره د غر نه لوی کاڼی را پریوته او د غار خوله بنده کړه. کله چې د غار خوله بنده کړه، یو یو وی اوس خو گیر شو، بغیر د عمل نیک نه اوس مونږ چې دی نو هغه بله لار نشو موندی. یو خپل عمل پیش کوي او بلم خپل عمل پیش کوي او بلم خپل عمل پیش کوي. یو عمل پیش کوي یا الله زما والدینو ما به ټوله ورځ هغه څاروي وڅرول او چې زه به رالم نو اول به ما هغوی له پی ورکول. یوه ورځ داسې وشو چې رالم ناوخته مې کړه، زما والدینو دو. نو ما وی چې کړوی ما بچی می نار پرېښودل، نوکران می نار پرېښودل او رالم د هغې سر ته ودرېدم او د پیو جام می لاسو کې نیولی چې اوس به راپاسې د خوب نه مه راپاسوه، وږي وده شوي دي، خو که خپله راپاسېدل نو زه به له دا پی فورا ورکم. ټوله شپه مې ولاړه تېره کړه تر دې چې پښمني ټایم شه. سترګې وغړېدې، زه ورته ولاړم، ما ته وی بچې څه کې؟ ما ورته چې زه خو درته ماسخوتن نه ولاړ یم چې اوس به راپاسئ، اوس به راپاسئ، اوس به راپاسئ. الله که ته زمونږ نه په دې عمل، زما نه په دې عمل خوشحاله او راضي، نو موږ نه دا د غار کاڼې دا لرې کا، دا تکلیف زمونږ نه لرې کا. الله هغه کاڼې لرې کا او هغې غار نه هغه کسان راووتل او الله ورته نجات ورکا. نو ګوره د مور پلار خدمت دا به تاله لارې کلاوی، نجات به درکوي، بندې لارې به دې کلاویږي او د هغې دعاګانې دا د بچي دپاره بغیر لالچ وي چې مخلصین والدینی، اخلاص کوونکي والدینی. ځکه ورپسې بیا وایي ولا تقتلوا اولادکم، بیا د اولاد حقوق بیانوي، دا د والدین حقوقو.
قرآن دا ټولې مسلې بیان کړې دي. الله دې موږ او تاسو ته صحیح عمل پاغې باندې نصیب وګرځوي.